د باندې واورې وریږي. خلک باید د ګرمو بخاریو خواته ځانونه ورسوي. خو راشه دوی ته وګوره چې په کنګل ژمي کې آیس کریم خوري. دوی په قطار کې د دکان ته ننوځي او د پراګ مشهور آیس کریم اخلي. دلته دوه خبرې دي، یا خو دا خلک لیونی دي او یا هم دا آیس کریم لیونی مزه لري. دننه دکان ته سر ښکاره کوو. د خدای دا نعمتونه له نږدې نه ګورو. څو میرمنې په کار بوختې دي او کارونه سره ویشلي دي او شریکه لوبه روانه کړې ده. دلته د زاړه ښار نه چارلز پل ته په ورغلو تنګو کوڅو کې د آیس کریمو ګڼې هټۍ پرانیستې دي. دوی ته د ګټې کور معلوم دی او دا هنر هم زده دی چې بې موسمه میوه هم په خلکو خرڅه کړي. وږمه سبا مریمه، تاسو د کامې د اشریا خبرې کوئ. دلته زه نن د پراګ آیس کریم په تاسو باندې خورم. دا په یو رقم بنګړي غوندې ډوډۍ ده مخصوصه، په هغه کې دوی آیس کریم چې مختلفې ذایقې لري سره، او دا وګورئ ډوډۍ چاکلیټ هر څه مختلفې ذایقې لري. نو دا به په تاسو باندې وخورم. یخ ونه هوا ډېره یخه ده، اما بیا هم خلک اخلي او دا آیس کریم خوري او لاندې ډوډۍ ګرمه ده او پاسې یخ آیس کریم دی. دکان ته زما ننوتل بختور و. نور ګراکان هم راپسې راغلل.